الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. من مخکې په 21م درس کې د غزوه بدر په باره کې مکمل معلومات تقریبا څه چې مناسب وړاندې کې د بندیان په باره کې او د هغې د غنیمتونو ټول شیان په باره کې انشاءالله اوس 22م درس شروع کېږي. په 22م درس کې به د غزوه بدر نه وروسته کوم واقعات شوي د هغې واقعاتو په باره کې به انشاءالله موږ مناسب معلومات چې څومره لازم دغه معلومات به انشاءالله موږ په 22م درس کې دا اوس درس دی په دې باندې به انشاءالله وړاندې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په بدر کې فتح وکړه او 80 کسان د مشرکونو مړه شو، 80 کسان بندیان ونیول شول، غنیمتونه ونیول شو، هغه ټول هغه ته راوړه مدینې منورې ته. مدینې منوره کې د مشورې نه وروسته د بندیانو په باره کې فیصله دا وشوه چې دوی نه باید جنګ تاوان او فدیه واخیستلی شي. هغې کې لوړه فدیه چې 4000 درهم او متوسطه 3000 او 2000 او 1000 او داسې وه چې هېڅ پیسې چا نه وانخیستې چې ډېر غریب وو. او داسې کسان چې هغوی تعلیم لیک او لوست یاد و، هغوی صرف چې مدینې 10 هلکان په لیک لوست یاد کې بس دغه د دوی فدیه شو، همدا یې کافي دی. دا هم ټول کړي وو. اوس به انشاءالله نوي واقعات چې کوم یو د هغه نه وروسته راځي هغه انشاءالله هغه کوو. د په دې بندیانو کې یو سړی و د وهب بن عمیر په نامه باندې دام بندي شوی په دې بندیانو کې. د پلار عمیر بن وهب نومېدلو، زوی وهب نومېدلو او پلار عمیر نومېدلو. نو د عمیر بن وهب چې دا زوی وهب یې هلته بندي و د مسلمانانو سره. نو د په مکه کې د مکې د شیطان په نامه یادېدل. د مکې د شیطان ډېر شریر سړی و زلا سره، او په ډېرو شرارتونو کې په دې شیانو کې ګوتې عمده وهلې. او حتی دا د بدر په غزا کې چې کله مشرکین نږدې بدر میدان ته راورسېده او مسلمانان تړولي وو دا صفونه چې برابر شو، په دې وخت کې دته ابوجهل ورته وویل چې عمیر ته یو ځل وګرځه چې دوی هغه څوک دي، او شاته خو داسې نه چې دلته لږ کسان راوځي او تر شی هلته په کندو کې پټ کړي او چې وروسته شوه په موږ باندې حمله وکړي. نو دا عمیر بن وهب لاړو، دا منطقې ټولې وکتلې شاوخوا ته، چې هر څه یې وکته. ورته ویل چې راغی، ورته ویل چې نه هېڅ څوک هم نشته، خو دا کوم کسان چې په میدان کې ولاړ دي دا ډېر خطرناک خلک ماته ښکاره شو. بالکل داسې فکر وکړه چې دا کسان ډېر کم دي، خو امکان د دې شته چې هر یو د ځانه څو کسان مخکې کړي بیا به دی مړ کېږي، همداسې نه کېږي. نو ډېر خطرناک خلک ماته ښکاره شو. نو دا عمیر بن وهب چې کوم یو د خو زوی هلته بندي و، او دا ډېر غریب سړی و. ده به دا مصارف او د کور شیان چې و دا به صفوان بن امیه پلار یې چې هلته مړ شو او د ورور سره د صفوان بن بیا و چې پلار یې مړ شو، طبیعي خبره ده ملګري دته پاتې شوله. او بله خبره دا ده چې د مکې کې چې کله ابوجهل مړ شو نو مشري ابو سفیان بن حرب ته پاتې شوله، ځکه چې دی مشر سردار هم دی و. نو دا تغییرات راغلی د خلکو د مړ کېدو سره. نو صفوان بن امیه د امیه پلار یې مړ شوی و په دې جنګ کې بدر کې، او ورور یې مړ شوی و. نو دی ډېر زیات خفه و په دې خبره باندې. د ابوجهل زوی اکرمه چې کوم ډېر خفه و. هند چې د عتبه لور وه او هغې کې ورور او کاکا او پلار یې مړ شوی و، هم ډېر زیاته خفه و، ډېر زیات هغه و، داسې انتقام په جوش کې و. د مکې څومره خلک چې و هغه ټول په انتقام په جوش کې و، څنګه د مسلمانانو انتقام واخلي. یو ځل صفوان بن امیه او د عمیر بن وهب دا په حجر اسماعیل کې د حتیم چې موږ ورته وایو د حتیم کې ناستو دواړو د بدر د خلکو د مړو خبره راواچوله چې پلانکې مړ شو، پلانکې مړ شو، پلانکې مړ شو. دا خبرې وکړې، بس کله به ژړل او کله به هغه کول. نو په دې کې عمیر بن وهب چې کوم یو د دوی ویلې چې که زما د اولادونو مسله نه وی او زه قرضدار یم د خلکو که دا مسله نه وی نو ما ته خو تیاره بهانه جوړه ده، بالکل هلته مې زوی بندي دی او بس ورغلی به او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دا مزمم، دوی به مزمم ورته ویلې.
زمام مې وژلی وی. نو صفوان بن امیه خو همدا شی د خدای نه غوښتو چې داسې یو څوک پیدا شي چې دا په اصطلاح سره داسې کار وکړي. نو صفوان بن امیه ورته چې ګوره عمر که رښتیا هم ته دا کومه خبره چې ته وکړه په دې خبره کې صادق او رښتینی یې نو زه اماده یم، ستا ماشومان به زما د ماشومانو سره یو ځای اوسېږي او بالکل چې څه زه خورم دوی به هم خوري او چې څومره قرض دی وي هغه قرض به هم زه ورکوم، دې نه ته خلاص اوسه. هسې نو ستا خو بهانه جوړه ده زوی دلته بندي دی نو ته به ورشې چې فدیه په نامه وزرزارې ونده که زه داسې غریب یم دا هغه دی خپله پېژني ضرورت به د نقده نه وي. نو ته همداسې وکړه. نو عمر بن وهب ویل چې بالکل به همداسې کوم زه اوس ځم کور ته توره او دا برچه چې کوم یو دا پېشقه زمونږ داسې خلک ورته وایي دا به ښه په تېره کړم او ښه بیا به زار وکړه کړې کړم دواړه چې کله او که لږ زخم وشي چې کم از کم 1000 دومره کار وکړي چې دا سړی د منځه لاړ شي. نو دا فیصله هم دلته وشوله او صفوان بن واده ورکړه چې ستا د اولادونو مصرف هم ټول زه ورکوم پس د دې نه او قرض دې هم زه خلاصوم هر څه نه ته خلاص ته بس دا کار وکړه. نو عمر بن وهب جګ شو بس لاړو کور ته. کور کې توره او چاړه ماړه چې کوم یو دا ښه تېره کړه دی ښه په زارو باندې ککړ کړ او د هغه کې واچول بس روان شو پوخ باندې سور شو لاړو مدینې منورې ته. چې کله مدینې منورې ته ورسېدم مدینې منورې کې په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې ناست دی خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیرون په صحن کې د خلکو سره ناست دی. په دې وخت کې د بدر په غزا باندې تبصره کوي چې عمر بن وهب خوخ راتاو کې د مسجد دی خوله کې ودرول چې څنګه د حضرت عمر سترګې پې ولګېدې. نو بس د ملګرو ته وړي چې الله شیطان راغی د مکې شیطان دغه سړی دی دستي ورغله د اوښ نه تاو شو چې اوښ نه تاو شو بس د اوښ نه راکېوتو او هغه توره دا خو په غاړه کې او سره روان شو. نو پوښتنه وکړه چې هغه چېرته وی چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بس دوی ته نه تاو شو داسې حتی وایي چې حضرت عمر صاحب د مټ نه دلته کلک ونیولو چې هغه نشي بس مسجد ته ننوتل. چې مسجد ته که ننوتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سترګې په ولګېدلې نو حضرت عمر ته وویل چې عمر پرېږده چې راشي. خو حضرت عمر خلک پوه کړه چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته ټول ودرېږي داسې نه چې دا خبیث ډېر هغه د شیطان دی داسې نه چې یو دم خراب وکړي بس بیا به څه وکړي. نو ټول لاړه شاوخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړو مخامخ داسې مخې ته کېنولو. حضرت عمر هم دې خوا ناست ټول ښه بیدار ناست چې داسې نه چې هغه وکړي ورانې وکړي. نو عمر بن وهب ښه رانږدې کړه داسې خوا ته مخامخ یې کېنولو. نو ورته ویل چې عمر څنګه راغلی هغه ورته ویل چې داسې تاسو سره مې زوی بندي دی او ته خو پوهېږې زه په مکه کې تر ټولو غریب سړی یم هېڅ هم راسره نشته نو هسې عذر زاریو ته راغلی یم که دا زما زوی هسې شی ته نه وانخلئ ما سره هېڅ شی هم نشته چې شی درکړم نو که دا راته خوشي کوي دا به ډېر ښه وي. هغه ورته ویل چې نه د اصل د راتلو اصلي مقصد دی وایي د راتلو اصلي مقصد دی وایي چې اصلي مقصد شی دی هغه خبره وکړه. بیا ورته ویل چې همدې نور مې هېڅ کار هم نشته بر صرف د همدې زوی د خلاصون دپاره راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځلې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګوره اصل مقصد دی وایه چې په کوم مقصد ته راغلی هغه وایه د زوی دپاره نه یې راغلی اصل مقصد وایه. 3 ځلې چې تکرار کړم ده ومنله چې نه بغیر د همدې نه بله مسله نشته. بیا ته او صفوان بن امیه چې دواړه په حجر اسماعیل کې په حتیم کې ناست وایي او تاسو د بدر د مړو دا خبرې راواچولې منځ کې او بیا تاسو افسوس وکړئ چې داسې دا مړ شو دو باندې افسوس وکړئ او د هغې نه وروسته تا دا خبره وکړه چې ما قرض نه وي او ما د بچیو مسله نه وي نو زه به خامخا لاړ وي هغسې مې بهانه جوړه دلته مې بندي دی او بس دا مې وژلی وی او بیا صفوان بن امیه درته ویلې چې ستا اولادونه هم په ما باندې شو قرض هم په ما باندې شو دا کار وکړه. بیا ته لاړې په کور کې د چاړه او توره دواړه تېره کړه او د هغې نه د وروسته په زارو ککړ کړه بیا دلته راغلی. نو چې دا چې څومره واقع هلته شوی دا ټوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ذره ذره ورته ویلې بس عمر بن وهب پوه شو وایي دا مونږ چې ویلې چې دا خلکو ویل دا پیغمبر دی او دته وحی راځي هغه راځي قسم په خدای که د صفوان بن امیه او د ما نه غیر دریم قسم نه و او بیا که قسم وي نو هغه خو زه مخکې رارسم هغه به چېرته ما نه داسې په منډه راغلی او دلته بیا خبره ورته په جزیات چا اورېدلې نه ده چې هغه ته دلته ټول جزیات یې ما ته ویلې. نو بس دستي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله بس زه اوس پوه شم چې د الله پاک پیغمبر یې تا ته وحی راځي او دا کومه خبره چې دا بالکل کټ مټ چې څه شی و همغه ته هغه کړه شهادت کلمه یې ولوستله ایسته اسلام راوړل ایسته مسلمان شو. نو حضرت عمر ته امر وکړ چې دا دته د دین
خبرې وکړې دین اعمال او دین لارښوونه ورته هغه کې ځان سره هغه کې دې ځان سره بوتلو چې کله بوتلو دی دلته و هلته صفان بن امیه خو پروګرام جوړ کړی پلان جوړ کړی و او د عملیاتو هغه خو دی خو منتظر و چې نن دی او که سبا دی بس احوال به راځي چې د مسلمانانو مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړی شو او بس دوی به بې سرپرسته بیا هغه پیدا شي نور چې موږ څه به وکړو هسې کولی شو انتقام به هم ترې اخیستی نو خلکو ته به داسې علي نه ورته ویلې څه خبره ځکه دا خبرې پټه ساتله چې رسوا نه شي خو خلکو ته به ویلې چې دې ورځو کې تاسو یو ډېر ښایسته زیری واورئ ډېر ښایسته زیری غوټ زیری به واورئ نو نورې خلکو ته نه وایي چې څه وایي خلکو تنګ کړي چې څه خبره وایي تاسو خیر لږ انتظار وباسئ لږ صبر وکړئ بیا به خپله زیری واورئ نو څه ضرور دی اوس په دې کې یو هفته تېره شوه 2 هفتې تېرې شوې بس 3 هفتې تېرې شولې هېڅ احوال نه راځي یوه میاشت تېره شوله د یوه میاشت نه بعد چې هر څوک به د مدینې نه راتلو نو هغه نه بیا پوښتنه وکړه چې مدینه کې څه چې خیر څوک مړه شوي شو نو هېڅ خبره هم نه ظالم بچیه عمره ته خو لاړې ورک شوې پسې دا څنګه چل دی هغه به ویل چې البته تر اوسه به ورته داسې شرایط نه وي برابر شوي نو ځکه به دا کار نشي کېدی یوه میاشت بعد یو سړی راغی د مدینې منورې نه مکې ته نو پوښتنې ته نه وکړه چې مدینه کې خو څه خبره نه وایي چې قرار خیر څوک مړه شوي نو هېڅوک نه مړه عمر د چېرته ونه لیدل چې ومنل ولې مې لیدل په مدینه کې ګرځېدلو خو مسلمان شوی او دوی په اصطلاح باندې بېدینه شوی دی حتی داسې وکړم عمره تا خو دلته ما سره تعهد وکړې دلته خو دواړه په حتیم کې کېناستو دا خبره هم سره غوټه کړه ستا اولاد او ستا د هغه قرض ټول ضمانت ما په غاړه واخیست او ته لاړې اخر دې دا غز ما سره وکړه ټګي دې وکړه ولته لاړې ایسته دې هغه ته ځان تسلیم کړه مسلمان شولې دا دې څه وکړه قسم یې خوړه چې بس دې نه به د عمر او د ده بیخي ډېره ملګرتیا وه سره نو بس اکثره به په کور کې یو ځای سره کېناستل نو چې بیا به زه مخې ته هم نه درځم نه به در سره خبرې کوم خو عمر چې څه وخت تېر کړه د یوې میاشتې نه زیات وخت طبیعي خبره ده تېر کړی دلته 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې چې هر څونه یې تېر کړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی چې رسول الله زما اولادونه په مکه کې دي او دلته زما اوسېدلو ته به چندیان ضرورت نه وي نو که داسې وکړې چې ما ته اجازه راکړې زه به بېرته لاړ شم هغه ته مکې ته هلته به د دعوت خبره کوم چې څونه مې وسه رسېږي بېرته به لاړ شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحیح څه مشکل خو نشته ته لاړ شه همالته اوسېږه او کار کوه ماشومان هغه باندې کې نو بس دی راغی چې کله را روان شو مکې ته چې راورسېدو نو صفان بن امیه په مخه ورغی چې په مخه ورغی بس هېڅ مخ ته نه وګرځولو مخې ته نه ورته روان شو هغه پسې ورغی همداسې ننه اطاق ته پسې ننوتلو ورننوتلو هغه چې حجره یې کېناستو ځای هلته ورننوتو ورته ویل چې ګوره ما ورته دا سیده دا مسلات هم سره کړی او تعهد هم سره کړی او تړون هم سره کړی خو ته خو خبرې وارې واوره چې دا مسله ولې داسې وشوله ویل چې قسم په خدای چې زه کله هغه ته ورغلم او ورته کېناستم زه خو په همدې نیت ورغلی زه به دا وشتم خو چې هلته ورغلم ما ته ټولې خبرې چې ما ورته دلته کړې وې ذره ذره یو خبرې ټولې چې څنګه وه هماسې یې راته وکړه نو غیر دې نه نور هېڅ چاره نه وه چې زه د ایمان نه وځم مسلمان ځکه زه پوه شم په دې باندې چې دا خبره چې دوی به ویلې چې موږ ته وحی راځي او الله په خبره کې دا همداسې دا خبره همداسې شوې ده بس دې نه ما نور چاره نه لرله ما شو هغه ورته وایي چې هر څه شوي دي ما ته په مخه مه راسه تا خو ما سره تعهد وکړو زه خو دې هغه کړم خلکو ته ما ویل چې زیری به واورې زیر به واورې زیر به سر وخوړو هغه زیری همداسې پسې لاړو دا خو ښه خبره نه ده چې تا دا کار وکړې ما سره نو هغه ورته وایي چې چاره نوره نه وه بس همداسې خبره وه دا واقعیت او حقیقت همداسې وه همغه د حقیقت په حساب باندې زه په اصطلاح سره ما کار کړی نور څه خبره نه ده شوې بس دی ایسته ورته وایي چې بس ما ته نور په مخه مه راځه او تا ما سره ټکي وکړه سړی لاړو کور ته کور کې ډېر پریشان او غریب و مخکې خو به دا صفان بن امیه سرداران او مالداره خلک په مکه کې نو دوی به ورسره باقاعده کومک کولو نو دی هغه څه مشکلات دي چې د لرل هغه مشکلات په دې باندې حل کېدل نو د دې نه وروسته دې مشکل پیدا شو یوه ورځ شپه خوب ولیدلو په دې خوب کې خپل پلار ولیدلو خوب کې پلار ګوري پلار ورته وایي چې زویه پریشانه کېږم خفه کېږم اندېښمن کېږم د دې اطاق کونج کوم د کوټې کونج دا ځای وکندو په دې ځای کې ما 10,000 درهم خښ کړي دي او هغه روباسه خوب چې ولیدو سهار چې شو راجګ شو یو څه وخت خو ځان داسې هغه نیولی و چې کیدای شي دروغ دي هغه خبره خو خیر اخري بس غریبي و نو چاره نه یې چې کله سړی هغه واخلي سین واخلي سیلاب واخلي نو بیا خاص خاصک هر شي ته لاسه چې کیدای دا مې را بچ کړي دا مې را بچ کړي نو دیم چې غریب و نور هېڅ چاره نه وه نو دا خوب یو غنیمت وګڼل څه خو که راووته وایي اوي شو اوي که نه للمي خازم وي نو بس دا هغه یې وکړه بس شورې وکړله نو شورې چې وکړه کندل کول یو لوري وه داسې وړکۍ برابره نو دا ورته ناسته ده بابا څنګه چل دی دا دی بس خبرې مبرې سره کوي چې ورو ورو کني که اخر
هغه 10,000 درهم چې پلار یې کوم خښ کړي وو هغه راووته، او چې راووته دې خوشحالۍ نه چې 10,000 درهم بیخي ډېر شی دی. یعنې په هغې وخت کې داسې فکر وکړه چې 10,000 درهم وایي هغه نه ډالر هم نه 10,000 پاونډ هم نه 10,000 دینار کویټي هم نه دین هم ډېر شی کېدو 10,000 درهم بیخي ډېر شی و. داسې فکر وکړه چې په 200 په دغه شاوخوا کې یو اوښ کېدلو نو چې 10,000 ته حساب کړو نو خبرې 100 اوښان نه په ډېر پکې دی یو دونه شی و دونه ډېر غټ هغه کېدلو. نو په دې خاطر باندې ډېر خوشحاله شو. نو دا لوري څه ورته وایي اوس دې لور دغه ته ګورې ویلې لوري پلار ته ورته ویل دوی ټول مسلمانان شوي وو کورنۍ. نو ورته ویل چې پلاره دې نه داسې معلومیږي چې زموږ پخواني خدایان چې ډېر بېغیرته او ډېر کنجوس و هېڅ شي هم نه و، خو دا نوی خدای ډېر غیرتي ذات دی. ګوره چې کله موږ د دین قبول کې نو هغه د روغ شی 10,000 درهمه موږ ته راکړه. کنې موږ ته خو نیکه څه نه ویلې نه هېڅ خبره کړې وه. نو دا د دې جلۍ خبره وه چې دا خپل پلار ته وکړه. هغه هم حیران شو. نو کله کله دغسې هغه ماشومان ډېر کله کله ډېر ناشنا داسې خبرې کوي سړي ورته بیخي پام نه وي د ماشومانو ځینې شیان ته بیخي پام وي. دا یو واقع وه چې هغه وشوله. ځانه لږ ورځې وروسته تقریبا داسې فکر وکړه چې 8 ورځې یا داسې یوه هفته وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې بني سلیم د غطفان یو غټه قبیله وه په جزیرة العرب کې ډېره غټه قبیله چې غطفان نومېدله په دې مرکزي نجد و دې علاقو کې اوسېدل د مرکزي برخو کې. نو دوی خلکو صرف وظیفه غلا او شکول و ډاکې و هر خواته به د لارې کارونه دا به شکول. دوی وظیفه هم د غطفان په دې کې یو قبیله وه یا یو پخه وه بني سلیم په نامه سره سلیم په نامه سره یادله. نو دوی نه احوال راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دوی هغه دي پروګرام نیولی خلک یې را جمع کړي دي ځکه ډېر جنګي خلک وو ساری خلک وو. نو بس ګروپونه جوړ کړي دي او کسان یې برابر کړي او په مدینه باندې د حملې پروګرام لري. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو دستي د 200 کسانو سره بس حرکت یې وروکړه د بني سلیم د غطفان د قبیلې مرکز ته ورغی. هلته چې کله ورغی خلک چې خبر شو ایسته وتښتېد. هغوی به اکثره رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناڅاپي هغه به داسې کار کولو چې کله به کسان برابر کړه ال به هم چاته نه ویلې هېڅ چاته ال نه ویلې چې کوم ځای ته ځو پټه به یې ساتله. او بل هغه ځای ته به هم چې تلو داسې لاره باندې وتل چې مستقیمه لاره به نه وه داسې کاږه به لاړه اوسې به پر اتاو شو. نو هېڅ خلک به نه خبرېدل چې کله به ور ورسېده په ځای باندې چې خلک به خبره به تېښته وکړه. چې کله یې تېښته وکړه نو دوی وتښتېدل مال چې شاته نه پاتې و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړه بېرته هغه ته راغی مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې تقریبا د شوال په نیمایي کې داسې ورځې یا 10 د شوال نه دا کوچنی اختر چې موږ د رمضان کې خو بدر غزا وشوه او بیا د بني سلیم غزوه چې کوم یو د روژې په آخرو ورځو کې د بدر د غزا نه بر د روژې په آخرو ورځو کې دا پیښه وشوله. او د هغې نه وروسته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینې منورې ته راغی نو بني قینقاع د یهودو 3 قبیلې موږ مخکې دا درس کې ویلي چې د غټې قبیلې د یهودو 3 قبیلې بني قینقاع بني قریظه او بني نذیر او دې شاخونه واړه د سیرت کتابونو لیکلي چې ټول کدا شاخونه او ټول حساب کې نو په اصطلاح سره 40 قبیلې وړې او غټې دا وسیله خو غټې پکې د 3 غټې قبیلې وي. پرځم موږ تاسو په یو ولسوالۍ کې هغه کې یو قوم ډېر غټې بیا واړه پکې ډېرې وړې قبیلې خو غټ پکې یو وي پلانکې قوم په دې ځای کې اوسېږي. اوس قندهار کې پرځن یا په ننګرهار کې یا په هغې کې قومونه معلوم دی دلته لکه شینوار منطقه کې شینوار غټ قوم دی خو نور هم ورسره شته داسې خوږیاڼي غټ قوم دی نور خلک هم ورسره شته داسې په بارګزي او پلانکې او دا قومونه چې کوم ځای کې اوسېږي دا هوتک او دا وړې هم لري بیا وړې قبیلې پکې ډېرې نو 40 وړې قبیلې په حساب باندې او غټې چې د 3 عمده غټې قبیلې پکې وي. نو بني قینقاع چې کوم یو دا یو غټه قبیله دی هغه د مدینې په اطراف کې دلته اوسېدل او د دوی کار 2 شیانو یو یې زرګري کوله او بل یې وسلې جوړولې. طبیعي خبره د زرګري کوي د آهنګري او دا شیان یادو نو دوی به وسلې هم جوړولې او د زرګرۍ کار هم کول ګاڼې به جوړولې. نو دا د زرګرۍ دکانان چې دي دې سره د نارینه و کار نه وي چې د زرګر بازار ته لاړ شي کوم ځای کې زرګرۍ بازار کې نو که چېرته په 100 کې یو نارینه 2 نارینه چېرته راغلي هغه هم د ښځو سره که څوک راغلي نو ټولې زنانه یي ځوانې او پیغلې واده کړي غیر واده کړي دا ټوله خصوصا هغه کسانو چې واده پروګرامونه لري هغه شپه ورځ پس د زرګرانو په دکان باندې ولاړې نن ګوت اخله نن لاکټ اخله نن پاولې اخله نن غاړکۍ اخله نن تاج اخله
رقم نمونه دي دا شیان اخله نو دوی ډیر کار دی مغو سره نو دوی چې زرګری کار کول او د زرګری دکانونه او هغه دوی سره نو د خلک د مدینه خلک په دوی نه د زرو شیان طلایي شیان دا شیان به تنه ګاڼه مې دوی نه اخیستله یو ځل یو انصاری مسلمان ښځه یو زرګر دکان ته ورغله د دې بني قینقاع د بازار ته نو په بازار کې دکان ته دې خبره چې سودا کوي دکان ته نه وځي هلته کینی تر څو شیان خوښ کړي معامله سره برابر شي نو پوښتنه کوله دا ښځې مخ پټ کړی و سره دې چې حجاب نه و نازل شوی حجاب مسله لا نه وه تر اوسه خو مخ یې پټ کړی و طبیعي خبره ده دا یو اصل و چې خپل حیا او پرده ساتل دا انسان فطري هغه دی زنانه کله هغوی نو چې کله کېناستله نو د یهودي دکاندار ورته وویل چې ته البته سترګې به یې لیدلې سترګې به یې ښایسته وې نو کیدای شي به فکر کړي چې ښایسته به یې ټوله نو ورته چې دا مخ خو دې لږ څه ورته ویل چې ګوتې ما دې مخ سره تا څه دي اوس خبره بله سودا کړه نه خو هغه کلک شو دی هم کلک شو نه کار نه کړي ته خپل سودا کوه ته خو دکاندار یې دلته په دې دوکان کې چې نور کوم کسان ناست وو یا دوی اشاره ورته کړې یا په خپله باندې دا شاته سړی راتاو شو د زنانو خو لولو جامې اغوندي دا شاته لمنې په دې بیرون کوم ځای کې وتړله بند یې کړه هلته نو چې بند یې کړه دا خو بېچاره ناسته خبره نه ده لمنې هلته پاس کوم ځای کې بنده کړې ده چې بنده کړې ده چې کله دا ښځه چې ناسته وه څه مسله خو نه پرته نه لګېده خو چې کله جګه شوه د جګېدو سره یې د هغه شاته برخې عورت دا شیانې ښکاره شو چې کله ښکاره شو نو ښځې چې کله د چې ناشنا هغه سره مخامخ شي نو خولې نه یو چغه وځي چا چې پیشو مو ګوري یو چغه وکړي ته فکر کوي چې دنیا ټوله ورانه شوله چې یو پیشو ټول کور کې ټوله ورځ ګرځي نو بلد یې خو یو چغه ته نو باسي داسې یو چغه یې وکړه چې دا چغه یې وکړه نو نږدې چې کوم کسان هلته وي ټولو رامنډې کړې نو دلته انصار صحابه کرام هم هغوی دستي پوښتنه وخوځوي چې څه خبره ده چې دې خبیث خو دغسې کار وکړي اولې د زما د مخ د لوڅولو دپاره کوشش وکړي چې ما باندې مخ لوڅ کړي او هغه مې کړي او بیا دویم ځل دا کار وکړي د ما لمنې دلته پاس هغه کې وتړه زه ناست وم پوه نه وم او چې کله جګه شوم بس ماشا پښې و دا هغه مې ښکاره شو نو په دې خط دی چې ده بس دې انصاري نور په جوش کې راغی خو رښتیا ده د غیرت او د هغه خبره بس په دې دوکاندار یې راخیز کړ خراب سر یې ترېنه کټ کړ سړی چپکې وایو هلته خو ټول یهودیانو بازار شی ټول کلی د یهودیانو هغوی راغله همدغه انصاري چې دا یهودي مړ کړی دی وشل بس دواړه مړ شو دوه کسان مړ شو دوکاندار مړ شو انصاري مسلمان مړ شو ښځه خو بېچاره خبره ولاړه شو پیس پکې کړې لاړه بس دسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورغی هلته خبر ورغی چې داسې د قینقاع په بازار کې خو دغسې واقع وشوله هغې ښځو ته لاس اچولو او لاس اچول نه وروسته داسې کیسه وشوه هغه انصاري راغی د یهودي وژلو یهودي انصاري وژل خبره بس دښمنۍ ته واوښتل خبره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ورته وویل چې تاسو غلي شئ ډېر هغه مه کوئ ورخطا کېږئ مه کوئ دا مسله به په خبرو حل کړو نو خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ورغی همالته بني قینقاع بازار ته چې بازار ته ورغی نو خلکو ټول خبر و چې جنګ شوی نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله ټول یهودي راوغوښته بني قینقاع والا دا زرګرانو دا او ورته ویل چې ګورئ موږ تاسو په یو کلي کې اوسېږو یو ځای کې سره اوسېږو یو منطقه یو سیمه ده بیا موږ تاسو په خپل منځ کې تړون او تعهد میثاق مدینه لرو په هغې کې د هر چا مکلفیت د هر چا مسؤلیت او د هر چا وظیفه معلومه ده نو هغې کې خو موږ تاسو تعهد کړی چې یو بل ته به ګورم سپکه سترګه نه ګوري یو بل مال او هغه ته به هغه نه کوو د بل عزت او هغه به ساتو بلکې یو لکه یو کور دا ټول کلی دا ټوله منطقه ده لکه یو کور نو چې یو کور شي نو د ټولو حیا او عزت سره یو شانته دی د هغې به موږ خیال ساتو د هغې به قدر درناوی ساتو تاسو داسې مه کوئ چې بس په بازار کې خو ښځې تکلیفي خبره ده تاسو د زرګري کوئ نو ښځې به راځي درته ښایسته به هم راځي بدرنګه به راځي مشرې به راځي کشرې پیغلې به راځي نو داسې ونه شي چې تاسو داسې خلکو ته لاس ور اچوئ نو دا ښه نه ده د الله نه وویرېږئ د خدای نه وویرېږئ او داسې نه چې په تاسو باندې د قریشو په شان باندې عذاب راشي او هغسې پکې دل ول شئ نو دې خبرې مې نو قینقاع غوسه کړه چې اوهو تا د داسې خلکو سره جنګ کړی چې هغه به جنګ نه پوهېدل چې نه پوهېدل تا اوس سترګې سرې کړي د هر چا د سترګې سرې کوي چې والله ته چې موږ سره جنګ وکړې تا ته پته ورکړي چې جنګ چېته وایي هلته به معلومات وشي تا خو د نابلدو خلکو سره جنګ کړی ځکه خو دې وزغلول ته یې موږ سره جنګ وکړې چې معلومات درته وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ورته څه وایم موږ د صلح خبرې کوو د امن خبرې کوو د هغه خبرې کوو دا په زور همدا وینا بس
لا استخلاص چې څه کولی شي هغوی خو به د خپله وسله او په د خپل دولت او مال او په دې شیانو باندې غرون چې موږ دا شي خلک د دنیا زور یې راباندې نه رسېږي خو خیر بس او غټې غټې مضبوطې کلاګانې لرلې برجونه هغې باندې چا زور چېرته رسېدو بس رسول الله صلی اختیار ورکړي چې څه کولی شي وکړي بس رسول الله صلی بیرته لاړو مدینې ته مسجد نبوي ته نو صحابه کرام مشران یې راوغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو جنگي عملیاتو کې کله بې مشورې کار نه دی کړی کله هم د ثابته نشته نو ټول یې راوغوښته چې خبره خدا چې ټول صورتحال هغه ورته وړاندې کړه په تفصیل باندې دوی ښه پوه کړه پرې نو بیا ورته ویلې چې اوس څه کول پکار دي دې کې دوه مسایل دي یو دا دی که دا خلک په خپل حال پرېږدو څه نه ورته وایو خو دا خو لکۍ کوي سبا او سپین سترګي کېږي بیا به نو هر څه به چې کوي بیا خو مونږ یو ځل چې خبره غش وله دا نظم چې یو ځل خراب شو بیا دوباره جوړول ډېر سخت دی دا یو حکومتي یو سیاسي مسله ده چې نظم خراب شو بیا دوباره جوړول سل چنده مصارف غواړي شل چنده کوشش غواړي چې بیرته هغه اصلي ځای ته راشي هغه کوم ځای نه خراب شوی و نو که دا کار کوو همداسې پرېږدو نو آینده کې دې خطر شته نن دی وکړه سبا بل کوي یا بلې کوي ټول بس بیا به خبره خرابه شي بیا به هېچا ژوند بیا په امن کې نه وي او دویمه خبره دا ده که دوی په خلاف باندې کاروایي کوو نو څه وکړو څه ورسره وکړو خو آخر فیصله په همدې وشوه چې نه پرېښول خو نه دي پکار موږ سره یې تعهد کړی دوی د تعهد خلاف ورزي کړې ده چې خلاف ورزي وکړې ده بس ښه خبره دا ده چې بس ورپسې ورشو محاصره یې کړو او محاصره هم چې کړه یا به تسلیمېږي او یا به جنګ کوي بس دې دواړو کې به بس صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې زه برکت وکړئ بس لاړه کلاګانې محاصره کړې ځکه دوی خو اختار ورکړي چې لاس هم خلاص چې څه کولی موږ د خلکو کې یو متل دی لاس خلاص تر لندن بورې نو بس دوی یو څه خبره کړې وه دا خبره چې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو صحابه کرام راغله د بني قینقاع بازار دا کلاګانې چې دوی څوموي هلته خو کلاګانې وې غټې غټې نو دا کلاګانې محاصره کړې بس شاوخوا کسان هغه شو ویشتلو والا او دا یې کېنول هغه یې کړه 15 ورځې دا محاصره جاري وه هغوی چې کوم لای په شا په اوله ورځ کړې وې چې هو تا خو د قریشو سره جنګ کړی دی په جنګ باندې هغوی څه پیدل موږ سره جنګ وکړي چې پته درلول خو چې کله محاصره شوه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دا حدیث ویلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی او د مسلم حدیث هم دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماته الله عز وجل 15 خصوصیات راکړي چې د هیڅ چاته نه دي ورکړي هغې کې یو خبره دا ده چې د یوې میاشتې د مزل په اندازه که د زما نه دشمن لري نو ام زما نه ویره باید د پته زه په زړه کې الله پاک به رعب سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا الله پاک فرمایي چې زر دی چې د کافرانو او مشرکانو په زړونو کې زه رعب او ترس او ویره واچوم د شرک په وجه باندې نو دوی هم چون مشرکان هم او کافر هم او یهود هم نو دوی ته هم الله پاک په زړه کې دغسې رعب او هیبت واچولو بس د 15 شپو کې هیڅ یې ونه کړی یو کس ته زخمي هم نه شو کړی جنګ ته هم راونه وتل همداسې په کورو کې دب پراته وه خو هغه ټولې باد غوندې ثابته شوې 15 ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راولېږه چې موږ تسلیمې کړو او ضمناً یې سړی ولېږلو ابی بن سلول ته رښتیا یو خبره دلته وباید وایم چې بدر غزا چې کله وشوه غزا کې مسلمانانو فتح وکړه نو امام بخاري یو حدیث را نقل کړی دی وایي چې د دې غزا نه بعد د مسلمانانو د فتح نه بعد ابی بن سلول او د هغه ملګري چې څومره دا ټول راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ظاهره ایمان راوړلو چې اوس خو مسلمانان ولا کامیاب شو نو دوی خپل ملګرو ته ورته وایي چې راځئ اوس به ایمان په ښکاره راوړو دوی سره بوسېږو ځکه چاره نوره نشته خطر دی نو دلته ابی بن سلول چې کوم یو دا نو د دې نه لږ مخکې د څو ورځې نه مخکې یعنې د بدر غزا نه بعد ایمان یې راوړی په ظاهر په ښکاره باندې په پټه خو هماغه غټ خنجیر و نو منافق و غټ رئیس المنافقین په نامه باندې دی یادېږي نو ده ته یې جواب ولېږلو چې داسې خبره شته مونږ خو نور تسلیمېږو او که ته دومره وکړې چې راشې د مونږ دفاع وکړي ځکه دا د دوی حلیفانو او د دوی په سره ملګري وو نو ابی بن سلول هم راورسېدلو بس دوی هم هغه شوه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم سید راکېب اوس تسلیم شه بیا به سره ګورو چې څه تسلیم خو چې کله دوی تسلیم شو نو ابی بن سلول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وزر شروع کړ ورته دا ګوره زما حلیفان دي او دا دي او هغه دي هر څه چې یو غلطي وشوه بیا به داسې نه کوي او دا به کوي هغه به کوي دوی خیر دی پرېږده او دا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځل مخ وګرځولو بیا ته نه مخ وګرځولو اخر د شو چې ابی بن سلول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای ونیولو ورته ویل چې په هېڅ صورت دې نه پرېږدم
دا زما خلق دي او دلته چې دی دا نه زه خو غرب کو فرق یم مسله خو نه کېږي دونه غیر ژوند رسول کېږي. نو بس اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو ځکه په ظاهره خو دی مسلمان او بیا مشر پاتې شو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ او د هجرت نه مخکې د دې لپاره د سردارۍ او د باچۍ باقاعده ټول پروګرام جوړ شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورغلی دا به د مدینې پاچا او مشر او رئیس و خو قسمت الله پاک تقدیر دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته راغی د باچۍ او ټول شیان چې اوبه ویوړ بس لاو شو. نو ځکه دی هغه خبرې منله چې د بد اثر کوي به د خلکو کې به لږ هغه وکړي نو بس د خبره من صحیح ده خو خبره به کې دا ده دلته دا نشي وشیدلی نور ځکه د دلته اوسېدو په نتیجه کې به دا خلک بیا ورانیا کوي. یو ځل چې سړی مار وچېچلو بیا دوباره په کار نه دی چې بیا پر پورې دی چې بیا مې وچېچي نه دی که نه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د امام ترمذي رحمت الله علیه دا نقل کړی دی چې د مؤمن یو صفت دا ده چې د یو سوړي نه به دوه ځلې دی نه چیچل کېږي او چې دوه ځلې وچېچلو بیا ګناهګار دا خپله کم عقل دی چې دی دوه ځلې د یو سوړي نه چیچل کېږي یو ځلې چې وچېچلې بس. یو چا چې یو ځل تا سره خیانت وکړي بیا به ورته هوښیار اوسې داسې نه چې هېڅ معامله ورسره نه کړي بلکل به ورته چې هوښیار اوسې او ځیرک به اوسې چې در باندې بیا چل ونه کړي. ځکه ویل چې دلته خو پرېښودلو امکان نشته بس دوی چې هر ځای ته ځي د دې ځای به وځي بس بیا مجبور شو د هغه نه ووت د ونې قینقاع وطن پرېښو او لاړه طرف شام طرف ته مثلا مخې ځای کې ځای په ځای شو. دا قبیله د دې قبیلې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان خلاص کړ. نو دا یو قبیله د بني قینقاع چې زرګران هغه او بله خبره دا وه چې وسله به ځان سره نه وړي وسله به ټوله پرېږدي او دا نور شیان چې ملکي څه شیان دي خبره هغه به وړي دا وسلې به پرېږدي. نو چې کله د کلاګانې تخلیه کړي چې لاړې چې ګوري چې ډېرې زیاتې تورې او نیزې او زغرې او دا ډالونه او دا شیان ښه د جنګ دپاره ښه دا چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اختار هم ورکړی و خو هغه نه ورکړی دوی خو تقریبا ډېر شی د مسلمانانو د تعداد نه زیات تورې وې د مسلمانانو د تعداد نه زیاتې نیزې وې د دې نه زیات ډالونه ورسره و دغسې هر څه ورسره ورزیات. نو ځکه دوی غورې ویلې خو چې کله اصلي خبره راغله میدان ته بیا ټول شیان وبشو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت خو بیل شان. د بدر د غزا نه وروسته دا دوه واقع بني سلیم او دا واقع بیا شی وه. بل دا ده چې موږ مخکې لږ اشاره ورته وکړه چې ابو جهل کله مړ شو د بدر په غزا کې خو د مشرکانو غټ مشران مړ شوي وو پکې ابو جهل و پکې و دوه بلانکیا و نو ټولو خلکو ویر او تعلان شروع کړی و. حتی بیا ابو سفیان اعلان وکړ چې پس دین به هېڅوک نه ژاړي د جزا هغې وه بیخي د ژړا اجازه نه ورکوله ویل چې دا خلک خبرېږي بیا مسلمانان خبرېږي بیا خوشحالېږي بس ځانونه کلک هر څه چې بس ژاړې به نه هغه به نه کوئ. نو د دې نه چې څنګه یو څو ورځې تېرې شوې نو ټول مشران راټول شو ابو سفیان ته راغی چې خو د مکې سردار تعین شوی وی خو موږ به انتقام په هر صورت اخلو تا سرداري منو خو یو شرط باندې منو چې ته به انتقام اخیستو هغه کوي چې بالکل انتقام څنګه نه اخلو دا خو ګټه خبره ده یو کلی یو کور خبره ده دا به کوو دا کار. نو ابو سفیان ویل هغه وکړو قسم کړی و تر څو پورې چې زه د مسلمانانو انتقام ونه اخلم تر هغه به غسل نه کوم بس همداسې په جنوب ګرځم. دا هغه کړی و دا یې په اصطلاح سره هغه کړی و. د ده ښځه چې وه هند د عتبه لور وه او د عتبه پکې ووژلی شو ورور یې پکې ووژلی شو او تره یې پکې ووژلی شو. نو هغه ورته ډېر راغله او بلکې یو زوی هم پکې په د بدر په هغه کې بندیانو کې بندي و یو یې بندي شوی یو وژل شوی و دوه کسان یې دا بندي خامخا هغه دیم یو بندي یو پکې وژل شوی او پلار ورور او تره یې وژل شوی. نو دلته ډېره غوسه وه د هند ته خو دا داسې وه چې بیخي نو په غوسه وه. نو د دې نه بعد ابو سفیان چې کله هغه شو نو د قسم کړی و چې زه به دا کار کوم. نو داسې وروسته چې څه هغه تېر شو د ذوالحجې میاشت وه خو رمضان تېر شو بیا پسې شوال هغې په شال پسې ذوالقعده بیا ذوالحجې میاشت چې کله راغله نو د ځان سره کسان راوسته داسې هغه لیکلي چې 200 کسانو سره دی راغی کوم یو چې ډېر جوش والا خلک و هغه راغله او مدینې منورې ته هغه جوړ کړې خو مدینې منورې ته خو داخلېدلی نه شو ځکه مسلمانان هغې وخت کې ویښ وو شاوخوا ته ټولو خلکو ته ویلې چې ګوره که څه کرش کېږي بس هغه به کړي. د دې مدینې په اطراف کې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چراګاه وه په هغې ځای کې یو شپون اوسېدلو هلته څه د وښو دپاره د حیواناتو څارویو دپاره اوښانو د اسونو دپاره څه واښه ماښه څه هغه جوړ کړي وو او د هغې دپاره کوم شپون هلته چې هغه هم اوسېدلو. نو دی چې کله راغی نو معلومات یې وکړه دلته په دې ځای کې عریس په نامه باندې یو منطقه وه په دې منطقه کې دلته اوښان هم دي او اسونه هم دي او واښه دي او دا شیان دي
نو دی چې راغی دا قسم یې په دې پوره کړ چې لاړ هغه شپون بیچاره صحابي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړی هغه هم شهید کړ. دا کوم واښه ماښه چې شاوخوا ته د خلکو را جمع کړي وو د حیوان څاروي د خوراک دپاره هغې ته ور واچول او څه اوښان یې د ځان سره بوتل چې کله یې بوتل بس دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم دستي حرکت ور وکړ او منډې چې ور ورسېد دوی تللي وو خو دوی د ځان سره د اخوانه ستوان راوړي وو دا د خوراک دپاره موږ تاسو وطن کې ځینې منطقې بیخي چې کور ته ورشئ نو ستوان درته خامخا راوړي میده کړي در چکۍ لکه کلچو جوړ کړي نو دا خوري نو هغوی به هم داسې ستوان هغه کول د خرما او د نورو شیان نه به یې جوړول هغه به یې خوړل ځکه هغې وخت دا مشکلات ډېر اوس خو ډېر شیان دي نو دوی دا شی خوړ دی ځان سره بوجیو کې راوړي نو چې کله دی واپسې وخت شو نو دوی خو پوهېدل چې شاته د خلک راپسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ویده سړی نه دی خو ویښ سړی دی او رښتیا دا خبره رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دستي پسې راورسېدو نو دوی دا بوجۍ په لاره کې همداسې جپ ځای وغورځولې خدای کې چې اوس خاص وطن ته ځو وطن کې به ګورو دا بوجۍ اوس موږ تر هغې ځای چې ځو دا خو بار درندی نو دی وغورځولې مسلمانان چې کله هغه عریض ته ورسېدو نو د هغې ځای ګوري چې بس کار یې خراب شوی او سړی تښتېدلی او اوښان یې سخت او سړی هم شهید شوی دی نو پسې منډه یې کړه هماسې لاره خو معلومه چې په کومه باندې چې بس زه ډېره پورې ورپسې لاړه خو دا لاره کې دا بوجۍ د ستوانو پرتې وې ټولې راټولې کړې نو دې ته د ستوانو غزوه پښتو کې وایي غزوة السویق اصلا په عربي کې هغه ته ویل کېږي ستوان ته ویل کېږي نو دې ته غزوه سویق وایي دا د ذوالحجې په میاشت کې د بدر د غزا نه تقریبا 2 میاشتې بعد پیښه شوه نو د بدر غزا نه وروسته مسلسل خیال مې مختلف داسې کارونه وشو په دې کې دې نه بعد طبیعي خبره ده چې ذوالحجه دویم کال هغه دی آخري میاشت ده نو بس نور خو نشته بل کال نوی شروع کی نو دویم کال ختم شو په دویم کال کې یو واقعه وشوه رښتیا او چې هغه یادونې پکار دی په دې وخت کې د شوال په میاشت کې د حضرت علی کرم الله وجهه او د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ترمنځ واده وشولو او دا دې باره کې حدیث راځي بخاري کې دا حدیث راغلی نور کتابونو کې راغلی بخاري کې چې کوم حدیث راغلی دی نو هغې کې دا دی چې حضرت ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د فاطمه الزهرا خواهش وکړه چې قدم تراکې په نکاح باندې هغه نکاح اصلي خبره دا وه چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب او د خپلوۍ خو ډېر ثواب دی ځکه دا اهل بیت دي نو د دې په خاطر باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هغه کې ځان ور شریک کړي نو د فاطمه الزهرا غوښتنه وکړه چې ما تراکې په نکاح باندې ابوبکر صدیق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ ونه ویلې حضرت عمر به خواهش اظهار وکړي چې که فاطمه ما تراکې زه بیا وکړم ځان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ ورته ونه ویلې دا واضح لږ انګازه خپره شوه چې کله انګازه خپره شوه نو حضرت علی کرم الله د کومه خادمه چې په کور کې ورسره وه هغې ورته ویلې چې علي دغسې خبرې شروع دي ګوره عمر هم پسې ګرځي ابوبکر هم ګرځي نور خلک ډېر زیاتو خلکو کوشش کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب او د خپلوۍ د حاصلولو په خاطر یو څه خپلوي ورسره وکړي نو هغه ښځې چې کله دا خبره ورته وکړه نو یو روایت دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله حضرت علي راوغوښته دې ورته ویلې چې ته ځان تیار کړه بس فاطمه ستا ده او بلکې یو حدیث هم شته اگر چې هغه سند یې لږ ضعیف دی وایي چې خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم علي ته ورته ویل چې الله پاک ماته حکم کړی ده چې فاطمه دته په نکاح ورکړه دا حدیث هم شته او دا ښځې چې کله خبره وکړه حضرت علي ته نو د حضرت علي کرم الله ته نورو کسان چې کوم یو ملګري دوستان سړی او د راز خلک لري نو د راز خلکو هم دا خبره ورته وکړه چې ګوره علي چالاکي وکړه فاطمه د نه هغه کېږي د نه لاسه وځي همدغه د وخت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده تا خو هسې هم د هغه یو کورنۍ یو کور کې ورسره اوسېږي نو خپلوي به هم نور هم سره زیاته شي بس دا کار وکړه نو حضرت علي صاحب ویل چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې د ماشومتوب نه تر اوسه پورې لکه دې کور کې خو زه داسې لوی شوی لکه د دې کور وغړی نو فاطمه خو ماته داسې لکه خور غوندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما داسې لکه پلار غوندې نو زه څنګه جرأت وکړم دا خو خیر د خلکو دا کوم خادم چې ورته خبر کړه دیم تشویق کړي چې خیر دا خبره ده خو د دنیا یو طبیعي او شرعي او قانون شی دی دین غیر خو دا نسل د دنیا په همدې روان دی چې واده به کېږي یو د اولاد دا نسل به داسې که داسې وادونه خلک نه کړي خو دا نسل به خلاص شي بس دغه خلک دا هم نه شي بس دنیا به غشي
نو ځکه الله پاک دا هغه راایستلی دا قانون دی آدم علیه السلام نیول تر قیامته پورې به خلک ودونه کوي اولاد به پلار به مړ کېږي یا به بل ورور دا به خپله پلار کېږي دا سلسله روانه ده داسې موږ ماشومان بیا غټ شو سپین ږیري وو صفا مړو بل دا به داسې سلسله به ځي چې الله پاک تر څومره پورې دی هغه اراده یې هغه پورې دا نظام روان وي نو دا خبره ورته وکړه بس حضرت علي ته جرأت ورکړه امام طبراني رحمت الله علیه دا روایت راخسته دی وایي چې حضرت علي سے ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې دی څوک هم نشته داسې وخت کې چې دی یوازې نو لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې مخامخ کېناستو او سترګې داسې ټیټې اچولې قد سر لاندې اچولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پوه شو چې سړی خو څه مقصد باندې راغلی دی نو ورته وایي چې علي څنګه راغلی بیا چې راغلی خو بیا یې ورته ویل چې علي څنګه راغلی هسې والا ستاسو لیدلو ته راغلم که نه مشر سړی چې څوک یې استاد بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت شان خو ډېر لوړ ورته چې یا رسول الله څنګه راغلی یم درې ځلې بیا ته نه پوښتنه وکړه چې علي څنګه راغلی خبره دې وکړه څنګه بس ناست یې او خبرې نه کوم خبره خو به ونه چې هسې خو کله چې عام نو خیر حضرت علي صاحب هېڅ ونه ویلی حضرت علي صاحب دا درې ځلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه حضرت علي صاحب بالکل لکه د زوی په شانې داسې و نو خبرې ونه کړه د حیا په خاطر باندې چې څه ونه ویل نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درې ورنه بعد پوښتنه ترې وکړه علي فاطمې دپاره راغلی چې هغه غواړې وایي چې یا رسول الله نو سترګې ټیټې وو سر یې ټیټ وو ورته ویل یا رسول الله دې په خاطر راغلی بیا ښځه صحیح ده نو ته مهر څه لرې مهر هغه چې یا رسول الله او تا ته پته شته هېڅ شی نشته ولې یې نشته هغه بدر کې چې یو زغره نیولې زیرې دې نیولې دا څه شته ته وایي چې خو کور شته چې خو کافي ده بس دی دا خرڅه کوه دا د مهر کوه نور څه خاورې رې سره برابرې که بس چې هغه وکړو بس نکاح به درته وتړم صحیح دی څه مشکل نشته بس ته دې ځان برابر کړه مهر دې هماغه شو هغه خرڅه کړه او نور څه د خوراک مراک دپاره څه شیان برابر کړه څه به زه کوم څه به ته کې بس شی به وشي مشکل به نه وي انشاءالله داسې نور بس خبره فیصله شوله چې فیصله شوه نو حضرت د بخاري حدیث دی دا چې یو ځل د همدې واده د هغه دپاره د ولیمې د پخولو دپاره دې دپاره حضرت علي صاحب هغه وغوښتې دوه اوښانې چا نه وغوښتې هغه باندې چې هغه ته له ځنګل ته لاړ شي ځنګل نه لرګي راوړي خاصاک د هغه دپاره خوراک د پخولو دپاره نو حضرت علي صاحب په دې باندې سره سۍ مسۍ او دا شیان وتړل دی بوتلې یو ځای کې دواړه چوک کړې چې شاوخوا نه پات شي بېرته راغی چې څوک ځان سره ملګري کړي او هلته لرګي میده کړي او په دې باندې راوړي نو په دې ځای کې نږدې د دې سره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه نور صحابه کرام ناست او شراب یې خوړل هغه وخت لا شراب حرمت آیتونه نه نازل شوي د بخاري حدیث دی دا ویل چې حضرت حمزه صاحب شراب چې خوړ هغه چې خوړ چې وایي کته ګوري چې باندې دوه وخان ناست قرارې بس سترګې خو د سری د خو نشک نه پیدا چې خبره ده بس ایسته کسان ور ولګي چې لاړ شي دا غته نه جګر دې نه روباسي او ظالم کام بس لاړ په تور باندې دا ټټرونه ورته سوري کړو بس جګر په ژوندونی ته نه جګر اوست چې کله حضرت علي صاحب خو دلته راغلی کار پسې چې وسلاړ شي او خان ځان سره بوی ځنګل ته هغه ځنه هغه راوړي څه بله لرګي راوړي خاشاک راوړي چې ګوري چې خان سوري سوري پراته دي و دا څه خبره چې کتلې چې ګوري چې حضرت حمزه صاحب دا ناست نو دی په ډېره غوسه ورته راغلی حضرت علي صاحب حضرت حمزه صاحب ته چې هغه دی دا هم څه وکړه او سترګې سرې اوس خو نشه ونیسه چې انسان څه پوهېږي اوس یو دمې کنځلې ورته وکړلې وراره یو کشر هلک و په هغې وخت کې دونه شیخ نه و نو دا داسې فکر وکړئ چې 2 هجري کال دی دوه دا او 14 هغه نو دا شو 15 کلن هلک و نو ځوان هلک و د مشرانو په مقابل کې خو څه نه هغه کړل نو بد ردې ورته ایستې پسې واخیسته چې واخیسته دی هم ولاړو راسن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ژړا غوندې و خفه و ډېر زیات چې دا څه مصیبت ما یو خدا ده چې وخانې پرته وي او دا یې بیا په ژوندانۍ ته هغه ایستلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه ورته چې رسول الله کاکا خو داسې کار کړی که نه دا څه په مصیبت ککړ شوی چې څه کړی وي چې شراب یې خوړلي هغه اوښانې ما غوښتې وې د خلکو نه د هغه دپاره د خاشاکو دپاره او دی ورغلی اوښانې دواړه سورې کړي او جګر یې ته ایستلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کړی چې دا څه همداسې را روان شول دواړه چې راغله نو هغې کوم ځای کې چې دوی ناست وو نشه سترګې تکه سرې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې حمزه څه دې وکړه هغه ورته داسې وکتل ها ما د پلار نوکر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شي دی خو اوس هم ظالم په نشه کې دی بس حضرت علي ته ویلي چې راځه نور خبره مه کوه ځکه چې خبره تر اوسه نه ده جوړه خلک نشه دي او نه چې بل څه خبره
د خولې نه وباسي بیخي به هر څه کار خراب شوی بس بېرته راغله ته. نو د دې نه بعد دغې نه بعد بیا د آیات شریف نازل شو چې انما الخمر والمیسر والنساء والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دا شراب خوړل، دا قمار کول، دا ازلام، دا ټول شیان چې دا د شیطان کارونه دي، نو تاسو ځان ترې نه وساتئ. بس دا آیات نازل شو، بس چا حرمت شو. د دې نه مخکې شراب جایز شو. څه لږ لږ ورو احکام نازل شوي وو چې ښه نه دي او څه ګټه پکې شته او مانځه ته مو نږدې کوي کله چې شراب خورئ. دا شیان مخکې داسې هغه کړي وو، څه کړي وو چې ګوره دې هغه به ورو نازلېږي. خو آخر آیات دا نازل شي، دا واقع چې وشوله. نو حضرت علي صاحب بیا لاړلو، کار برابر شو، پروګرام برابر شو. اصغر یې راواخیسته، حضرت عثمان طیب ته ورته ویل چې داسې زغره مې دوی څه کوي زغره ویل چې خرڅوم یو د واده پروګرام دی. هغه ته الو ویلې که نه باجا و دې خبره. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته نور ورکړ، فاطمه ته سره نور لورې د هغه سره حضرت رقیه چې وفات شوه، ام کلثوم بله لور بیا هغه ورته په نکاح کړه. نو هغه زمو باجا کې نو هغه ته الو ویلې چې داسې خبر. بیا هغه ورته ویل چې راځم. نو دا زرې چې هر څو باندې ارزېدله، خو ده 400 درهمه ورکړه، 400 درهمه ورکړه چې دا د قیمت دی، د زرې قیمت دی، دا واخله. بیا یې بېرته زرې هم ورکړه. سخي سړی و عثمان غني. نو ورته وایي چې دا پیسې دې هم واخله او دا زرې دې هم واخله، بس دا مه خرڅوه، خو واده دی، واده مصرف غواړي، دا د مهر، نور نو څه غواړي. نو دا یې ورکړه. نو څه به نور یې ورسره کړي، ځکه د هغه د لورګانو مهر چې و 500 درهمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د هغه 500 برابر یې کړې. عثمان کې داسې ورسره نور کومک هم کړی د خوراک او د شیانو. بس تیاری وشو. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي سره وغوښتو، بس د دواړو نکاح وتړل شو. او د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه زهرا ته په جیز کې څه بستره مستره او څه داسې بالښ مالښ او څه منګی چې څه لوښي موښي غریبانه کار، بس هغې ورته برابر کړو. ځان ته کور یې ونیولو. حضرت علي صاحب دې نه بعد بیا هملته پکې اوسېدل امامان او ټول. نو دا واده وشو. دا هم په دې 3 کال کې شوی دی. نو په 2 هجري کال کې چې کوم واقعات شي هغه واقعات موږ ټول بیان کړه. انشاءالله د دې نه وروسته 3 کال شروع کېږي. د 3 کال واقعات به انشاءالله بیا په 23م درس کې به بیان کړو، ځکه داسې واقعات دي چې هغه که موږ بیانوو بیا درس ډېر اوږدېږي، نو هغه به بیا بل 23م درس ته بیا پرېږدو. او 23م درس انشاءالله اوس ختمو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.